قدرمنو دا وخت ما سره احتشام الحق ولاړ دی د خیبر نیوز خبريال دی نماینده دی په لندن کې دلته ژوند تیری د سره دوه خبر کوم احتشام مسنګ ټیک ټاک تاسو خیر الله د خوشاله کدارات احتشام چې زمونږ چې کم مشران دي په اسانه پښتو کې زمونږ چې کم باچا دي او چې څومره تیر شوی یا چې کم موجوده دي ټول دلته کې ځان بلډینګونه جوړ کړی دي په دې رغړنا واچو خو لیک مختصر ګولا بلډینګونه خو یوازې حکمران نه جوړ کړي زموږ بیروکریټس جوړ کړي زموږ چې آرمي افسران د غیم جوړ کړي دي عدلیه والا خلک هم جوړ کړي دي سیاستدانان نورم چې کوم دي د میډیا چې کوم زموږ مشران دي هغه کوم اونران دي چې هغه هم جوړ کړي دي پارکلین نه کتا شروع شه کتا ایجور روډ ته ورشه ادین علاوه کتا نایټس برج تراشه نو پارکلین کې نواز شریف صاحب دی په ایجور روډ کې د مشرف دي د نور خلکو دي نایټس برج تک راشه به د زرداری اپارټمنټس دلته یو باز صرف اپارټمنټ دي چې موږ تخکار دي کمپانا مالک سره باندې پرده چواغې ته چې تک ادین علاوه چې دي کوم دلته بزنسز دي زموږ چې هغه اوم ډیر زیات دي د رحمان ملک خپل ټیک اویز دلته خپل سب ویز دلته نه خو صرف یوسف تاسو صرف لکه د اپارټمنټ لیدل چې کوم اخبار کې راغلي خبرونه کې راغلي دي ادین علاوه دي بزنسز هم ډیر زیات دي چې هغه خلکو ته پته نشته دا صحیح ده دا حکمران چې دلته کې راشي د نور د دین علاوه کم عیاشانه کوي زمونږ د زمونږ د لړزیدلی ولس په پیسو باندې کزه تاسو ته وایم نو ډیره به د افسوس خبرې زه په دې دا خبرې لکه ډېر زیات سنسټیو دي زه په کیمرا باندې کولی نشم شاپینګ سیټ ته بزلار سم ادي په کوم ځای کې شاپینګونه کوي هیرډ شو یا سیلف رجس شو نو تاسو ما سره الته لاړ شئ الته د یو شرټ قیمت 3,000 پاوند دی چې په ای باندې وطن کې سسنه کې د یو شرټ قیمت 3,000 پاوند دی تاسو هغه پاکستاني روپو ته کنورټ کړئ نو تقریبا جوړیږي شپږ 8 لک روپے جوړیږي نو دا خو تاسو ته بهتر زمانہ پته چې په دې شپږ 8 لک روپے باندې پاکستان کې سسنه کیږي ادین علاوه داسې خلک دا خو صرف شاپینګونه شو د دین علاوه چې کوم خلک ته تاسو زموږ سیاستدانان دي هغه دا سمونږ عمر دي چې نایټ کلبز تمزي شراب خانو تمزي جوا خانو تمزي په یو منټ کې کروڑو روپے چې کوم دي هغه دی په یو سکند کې لکه د دریاب وبو په شان داسې لاو کې زمونږ د قوم پیسې زمونږ د وینو پیسې نو دا خو داسې لیک سنسټیو شونه چې موږ په کیمرا باندې نشو ویلې خو دغه شونه ټول دي چې لکه دا زموږ په وینو په پیسې باندې کېږي احتشام د دې ځای ډیوډ کیمرون سونو بو کړي د دې ځای بیوروکریټ سونو بو کړي د دې تاسو کو د پارلیمنت ډیبیټ تیر شوی لږ وخت مخکې خبره ته کوم د ډیوډ کیمرون پلار چې کوم د هغه په پاناما لیز کې صرف 1,500 پاوند وو هغه د پاور دا یا وزیر اعظم منتخب کېدو مخکې هغه خرڅ کړی مو ټیکس ډیکلیئر کړی مو هغه پارلیمنت ترول هغه خلکو ته اوخل چونکه نور د هغه د پلار په نوم د هغه په مقابله کې تاسو زمونږ د پرایم منسٹر وګوره د هغه بچو په نوم دی هغه اوسم دی نه پارلیمنت تروړي نه میډیا تروړي هیڅ ځای ته نه وروړي نو ډیوډ کیمرون او نواز شریف په داخل کې تاسو ملاوخه سلسله تاسو ډېر زیاتې کوي دا ډېر بل شان خلک دي د دې سوچ تاسو موږ نه پکار چې دا موږ د دوه کسان چې کوم دي دوا حکمران چې کوم دي موږ کمپیر کوو بل سره ملاو کو ډېر مهرباني احتشام ژوند ډېر د احتشام خبره بالکل ټیک ته جی زه زیاتې کوم چې زه ډیوډ کیمرون د دې ځای باچا د خپل غل باچا سره کمپیر کوم هغه خو ارسه راوړل دا داسې شو لکه سړی چې د کور نه ټوله کډه راوړي جي او بل ځای کې ځان له ماړې جوړ کړي زوی ته وایي چې زه خپل کار کوه نو هغه زوی به پلار ته وایي چې یاره دا جي دا تا باندې زما حق نو دا کور خو زمونږ د شریک دی خو پلار ورته ځان خپل کار کوه نو دا زمونږ د باچا هم داسې دا ټګان دي دا غله دي دا شکمار دي دا د لوی پیمانې هغه شکمار دی چې زما د بچي د خولې نه نوړې را شو کوي د دنه مستقبل را شو کوي د دنه د جون ټوله خوشحالي را شو کوي او دلته کې په هغه سړي تقسیمي دلته هغه کس ور کوي چې د تخوک دي د خپل بچیان خوک دي د خپل اولس خوک نه دي احتشام استا خبره بالکل ټیک ده